درنو ملګرو سلامونه او ښې چارې د پښتو لیک لوست دې لړۍ ته ښه راغلاست چې لیک لوست نومیږي. په تېره لړۍ کې چې اسان لیک لوست نومېدو موږ او تاسو په الفبا تورو خبرې کړې وې. ورته توري باندې م ځان ته ویډیو جوړوه، هغو توري باندې چې کومو سره ګډېږي کومو سره نه ګډېږي هغو باندې ځان ته وه. نو که غواړئ د تورو په جوړښت پوه سئ، پخوانۍ لړۍ یعنی اسان لیک لوست لومړنیو ویډیوګانو ته تللی شئ. اوس راځو دغه لړۍ په کم توپیر سره پیلوو چې دویم سټیج یا دویم پړاو دی. الف لیکو او د دې سره د تورو جوړښت لیکو. لومبی خو دا وایي چې الف یا الف چې د هر لفظ په سر کې راشي جلا لیکل کیږي. ګورئ الف دی، ب ده، الف دی. الف چې سر کې راغلی جلا لیکل کیږي، خو ب پسې چې پای کې راغلی ګډ ورسره لیکل کیږي آبا. خو آبا ده که آبا نه انا جوړو بیا هم الف دی، نون دی، بیا الف دی. الف بیا جلا راغی، نون او الف ګډ ورسره راغله، څه ترې جوړ سو؟ انا. او که چیرې الف په منځ کې راغلی وي سر کې نه وي، مخکې مو چې ویل بیا څنګه کیږي؟ ګډ راځي. لیکو ب لیکو، الف لیکو، لام لیکو. ب او الف یو ځای کیږي او لام ورسره راځي، څه ترې جوړ سو؟ بال. له بال نه هم تال جوړوی سي. ب په ځای تی ولیکي، دا ځای ړنګ کړي، دلته تی ورکړي، څه به ترې جوړ سي؟ تال. که په کال یې بدلوي بیا څنګه کیږي؟ کاف دی، الف دی، لام دی. بیا هم کاف او الف دا شی راځي او لام ورسره یو ځای کیږي، څه ترې جوړ شو؟ کال. ځینې وخت الف که له ځینې تورو وروسته راسي، لکه له ری نه، ړې نه، ژې نه، ګې نه، واو نه، دغو پسې که الف راغی بیا هم ب لیکل کیږي. ګورئ خندا ده، خې ده، نون دی، دال دی، الف دی. خې نون دال الف سره یو ځای کیږي، خو دال نه وروسته الف چې راغی څنګه کیږي؟ ب لیکل کیږي. خندا. په ژړا کې هم همدا ډول راځي، خو بیا ځینو سره چې دا یو ځای راځي، لکه لام، ی لام الف، لیلا. دلته لام سره یو ځای څنګه کیږي؟ الف لیکل کیږي. لیلا په ځای بلا هم لیکلی سي، ب لام الف. ګورئ ب لام الف، دلته به څنګه راځي؟ ګډ به راځي. بلا. نو دا د الف د لیکلو طریقه وه. جمله ده زه اوبه څښم. یو بل شی درته یادومه، څښم معیاري بلل شوی. دا د سویلي خلک، سویلي پښتونخوا او لوی کندهار خلک څشم وایي، او پېښور او ننګرهار لور ته خلک څخم وایي. د خوست خواته خلک چیخم وایي، کوچیان ورته چکم وایي، خو څخم صحیح دي، یعنی معیار څخم بلل شوی. زه اوبه څښم. آریا اوبه څښي. نه، باجان اوبه نه څښي، چای څښي. آریا ټیک خبره کوي، زه تر اوبو چای ډېر څښم. آریا اوبه څښي. سمون چای څښي. او آریا اوبه څښي. زه اوبه څښم، آریا اوبه څښي. سمون او آریا اوبه څښي. ویلی شي دوی اوبه څښي، یعنی جمع خلک وي، هغه که نر وي که ښځه وي. باجان اوبه نه څښي، باجان چای څښي. سمه ده. سمون او آریا اوبه څښي. د سمون او آریا په ځای څه شی لیکلی سو؟ دوی. یو درې. دوی اوبه څښي، یعنی دا ټول لرې کولی شو.
سمه ده. دوی اوبه څښي هم دا ډول راځي. که وایم تاسو اوبه څښئ بیا څنګه کیږي؟ تاسو اوبه څښئ. او که وایې ته اوبه څښې بیا دلته یې ته لاندې باندې ټکي ورکول کیږي. څه ترې جوړیږي؟ ته اوبه څښې. نو دا د څښلو مختلف حالتونه وو. هیله ده چې دا ډول به تاسو لیکل کوئ. بیا هم که د نوې لړۍ په هکله کوم نظر لرئ زموږ سره به یې شریکوئ. ګرانو ملګرو، پښتو لرنینګ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او زنګوله کړئ. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه هم خوښه کړئ. زما فیسبوک دی غزانور او ورپسې مې لاندې هم ټویټر دی غزانور. هلته مې هم څارلی شئ. که د پښتو زده کړې په هکله څه نظر، نیوکه او وړاندیز لرئ زموږ سره یې شریک کړئ. الله مو مل شه.